ونه ځنډېږي او هم باید ټول قبایل خبر واوسي د راتلونکي ټاکنیزې لویې جرګې په پار. له خراسان څخه لیک راغلی. د لیک په لوستو زه حیران شوم. باید له هند راستون شوی وای د لویې جرګې لپاره او په جرګه کې ګډون کول په ټوله کې اصلا ضمانیت د بادشاهۍ لپاره نه و، خو د جرګې پریکړې زما د ژوند یو نوی پړاو پیل کړ. په ټول تعظیم سره زموږ ژمنتیا د جرګې د پریکړې سره ده. ولې درته سخته برېښي چې د جرګې پریکړه ومنې؟ سمه ده، ومې منله. کال 1940 زیږدیز نادرشاه له منځه ځي او په سیمه کې ګډوډۍ رامنځته کیږي. وروسته بیا د نور محمد او احمد خان په مشرۍ له هند لښکرې کندهار ته راستنې او د دواړو په امر د غلجیو، ابدالیانو، ازبکو او هزارو د قبیلوي مشرانو د لویې جرګې غوښتنه کوي. جرګه د شیر سرخ په مزار د کندهار د نادرآباد په نظامي کلا کې جوړه شوه. دا جرګه 9 ورځې اوږده شوه، خو جرګه لا هم وروستۍ پریکړې ته ونه رسېدله. د هر غوره او مقتدر خان غوښتنه یو ځان ته سلطنت و. یوازینی څهره د ابدالیانو احمد خان و چې لا هم غلی و. لامل یې د لږ نفوس درلودل و. خو جرګې په یو بل څه پریکړه وکړه، هغه دا چې د جرګې د غوښتنې سره سم یو تن باید وټاکل شي چې یو مطلق حکم وکړي. یاد شخص یو روحاني شخصیت درویش محمد پیر صابر شاه د نامتو صوفي لایخوار زوی و. نوموړی یو باوري دیني څهره وه. صابر شاه له ځایه پاڅېد او احمد خان یې واکمن ور وپېژنده. احمد خان چې په 1922 زیږدیز کال په هرات کې زیږېدلی و، د زمان خان سدوزي زوی، د دولت خان لمسی او مور د عبدالغني خان الکوزي خور وه. عبدالغني الکوزی یعنې د احمد خان ماما هم د احمد خان په څېر د نادر په امر د کندهار والی پاتې شوی و. بېرته خپلې کیسې ته راګرځو. د احمد شاه بابا د بادشاهت پیل صابر شاه کابلي د لایخوار صوفي زوی د غنمو د ویږې په پګړۍ کې په ټومبلو سره د واکمنۍ د پیل د نښې په څېر وکړ چې وروسته یې د هغه د واکمنۍ د راتګ وړاندوینه په لاهور کې لاهوریانو ته وکړه چې نوموړی بادشاه به دلته هم را رسیږي. خو دغه خبره شاهنواز مغول د لاهور والي ته بغاوت ښکاره شوه او په دې تور یې د اوسپنې ویلي په ستوني کې ورتل او یاد درویش د خپل ژوند تریخ، دردناک او بېوسه پای ومو. دا کیسه لا هم دوام لري، لا یې پای نه ده را رسېدلی. لا ډېرې ځمکې پاتې چې باید فتح شي، لا یو لوی نوم پاتې چې باید یې په تاریخ کې لیکنه وشي.